سلامونه او نیکې هیلې د او پی ډي اکاډمۍ انلاین زده کړو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. موږ د مایکروسافټ ورډ پروګرام 2021 ورژن کورس پیل کړی و. په تیره برخه کې موږ د پروګرام معرفي زده کړله چې دا پروګرام څه ګټې لري، نورو پروګرامونو سره څه فرق دی او د په اړه لنډ موضوعات ترلاسه کړل. زموږ د نن ورځې زده کړه چې کومه ده له عملي برخو څخه پیل کیږي، یعنې زموږ درس اوس پیل کیږي. تاسو څخه هیله لرم چې ځان له سره تیار یو کتابچه او قلم هم ولرئ، ځکه ځینې برخې دغسې وي چې هغه نوټ ته اړتیا لري. مثلا زه درته وایم چې مثلا دغه ځای کاپي کوو، دغه شارټکټه ده دا سره ولیکئ، نو تاسو به یې حتما ځان سره لیکئ، یا کاغذ او قلم یا هم کتابچه او قلم. خو که کتابچه ولرئ د مایکروسافټ ورډ لپاره ځانګړې کړئ، تاسو به ډېر څه زده کړئ. پروګرام ما پرانیستلی دی. هر وخت چې تاسو پروګرام پرانیستلو نو لومړی دغسې یو ډول منیو سره مخامخ کیږئ چې دا د هوم منیو په عموم سره د مایکروسافټ ورډ هوم دی، او دغلته تاسې کولی شئ مختلفې کارونې وکړئ چې وروسته به پرې پوه شئ. لومړی خو دغه بلانک ډاکیومنټ چې کوم دی دغه سره موږ کار دی، دغه ځای څخه موږ کار شروع کیږي. اوس بلانک ډاکیومنټ معنا څه ده؟ یعنې خالي دوسیه، خالي ورقه. مطلب یې دا دی، دې باندې کلیک کوو. کله مې چې دغه باندې کلیک کوم ترسره کړلو نو دلته ماته مختلفې برخې راځي. لومړی برخه دا ده چې تاسو زده کړئ هغه دغه ټایټل بار برخه ده، دې په اړه معلومات درکوم. دغه برخه کې تاسو څه کولی شئ؟ یو اوټو سیف برخه ده، دې باندې وروسته بحث کوو چې په اتومات ډول سره زموږ دوسیه سیف شي. بله هم د سیف برخه ده، او بله هم داسې انډو او ریډو برخه ده، دا وروسته دې باندې بحث کوو، دا خپل ځانګړی ځای لري. دلته دا برخه چې کومه ده دې ته ډاکیومنټ فور ورډ چې دی دا زموږ د دغې ورقې نوم دی. مثلا دا کومه پروژه اوس موږ دلته چې څه لیکو د دې نوم دلته وي. مثلا ما خو نوم نه دی ورکړی، نو مایکروسافټ ورډ خپله نوم ورکړی ډاکیومنټ فور. که چیرې تاسو نوم ورته سیف کړئ، هغه چې وروسته درسونو کې راځي، مثلا تاسو پرې ولیکئ چې د زده کوونکي فورمایه هر څه نوم چې وي هغه بیا دلته راځي، چې زه به وروسته درته وښیم. دغه سرچ برخه ده. مثلا تاسو غټ کتاب لیکلی، په کتاب کې مثلا تاسو 5م څپرکی پکار دی، دلته ولیکئ 5م څپرکی، کلیک پرې وکړئ، اتومات ډول تاسو ته پیدا کیږي. اوس خالي دی، ما چې نه دی لیکلی، دې خاطر څه نه راځي، خو سرچ برخه کې هر شی تاسو پکار وي هغه پیدا کولی شئ. دا د ساین ان برخه ده. ساین ان یعنې مثلا فیسبوک به په نظر کې ونیسو. فیسبوک کې لکه تاسو خپل اکاونټ ته یا خپله کومه آی ډي چې ورته وایئ هغې ته لاګ ان کوئ یا ساین ان کوئ. په دې ډول سره دغه د مایکروسافټ اکاونټ دی. دا ډېر په خارجي او بهرني هیوادونو کې د استفادې وړ دی، چې ډېری کاروونکي چې مایکروسافټ ورډ اخلي نو دوی خپلې پیسې ورته تحویلوي، او ساین ان په واسطې سره دوی په مایکروسافټ کې اکاونټ جوړوي او مختلفې ګټې ترې اخلي. او دغه برخه چې کومه ده دا ریبن برخه ده. ریبن څه ته وایي؟ دا منیو چې تاسو کومې ګورئ دې ته ریبن وایي. که زه دا باندې کلیک وکړم نو دا هایډ کوي. مثلا دلته که کلیک وکړم، یو برخه ده درو برخو باندې ویشل شوي. اټو هایډ ریبن دی، که دې باندې کلیک وکړم اتومات ډول سره د زموږ منیوګانې چې کومې دي دا هایډ کیږي، یعنې پټیږي. کلیک پرې کوم، تاسو ګورئ دا څه شول، دا پټې شولې په دې ډول سره. بیرته راځم دلته کلیک کوم. شو ټیپس برخه ده. مثلا اوس خو موږ پټې کړلې، که شو ټیپس برخه باندې کلیک وکړئ دا بیرته تاسو ته څه کوي؟ یوازې هغه عادي ریبنونه چې کوم دي هغه ښایي، یعنې عنوانونه یې ښایي. که بیرته غواړئ ټول وګورئ دلته به بیا راشئ، کلیک به وکړئ شو ټیپس اند کمانډس. ګورئ یوه ټیپس برخه ده، دغه ټیپ دی، یعنې په عموم ډول سره غټه منیو ده، او کمانډونه چې کوم دي یعنې ټولې برخې درته ښایي. دې باندې که کلیک وکړئ ټولې برخې تاسو ته څه کوي؟ ښایي. دا برخه چې کومه ده دا د مینیمایز، دا د بخښنې سره دغه برخه چې کومه ده دا د مینیمایز برخه ده. که دې باندې کلیک وکړو، موږ په وینډوز کې هم ویلي وه وینډوز پلس ام بټن نه هم ګټه اخیستی شو، دې څخه هم دې باندې که کلیک وکړئ نو دغه به مینیمایز یا کوچنی شي په دې ډول سره. که بیرته راشو دلته کلیک وکړو دا به لوی شي. او دغه برخه چې کومه ده دا ریسټور ډاون برخه ده، چې زموږ کوم پروژه چې وي هغه کوچنی کوي او لویوي. دا عامه خبره ده. او دا هم د کلوز برخه ده، چې په عمومي ډول سره زموږ دا کوم دوسیه مو چې پرانیستې ده دا هغه څه کوي؟ دا بندوي. او د دې لاندې برخه شیر دي، دا نورې برخې دي، دا ټولې په خپل وخت کې زده کوو. زموږ لومړی برخه چې پیل کیږي هوم منیو څخه ده، وروسته بیا فایل باندې بحث کوو. هوم منیو کې چې کومه برخه موږ به لومړی زده کړو هغه د کلیپ بورډ برخه ده. دې برخې ته عمومي نوم یې څه دی؟ کلیپ بورډ. ښه، دې برخه عمومي نوم شو کلیپ بورډ. کلیپ بورډ کې که چیرې دا برخه تاسو ځان سره نوټ کړئ، کلیپ بورډ کې موږ کومې کړنې ترسره کولی شو؟
کلیپ بورډ زموږ لپاره مثلا د امتحان لپاره په نظر کې نیسو. په امتحان کې تاسو چې کله پرچه حل کوئ نو یو رقم هغه بورډونه دي چې ورقه پرې کېږدئ، هغه ځان پرې کلک کړئ او یو څه پرې ولیکئ، یعنې دا یو کلیپ بورډ شو. په دې کلیپ بورډ کې تاسو څه کوئ، دلته مثلا تاسو یو څه کاپي کوئ، کټ کوئ، هغه دلته تاسو کولی شئ چې په کلیپ بورډ کې ځان سره وساتئ او داسې نورې مختلفې کړنې. د مثال په ډول زه راځم یوه بله دوسیه پرانیزم. اوس به تاسو ته عملي وښایم. دلته کلیک کوم، مثلا ما د زده کوونکي فورم پرانیستلی دی، خو مخکې له دې دلته یو څه درته وښایم. دلته تاسو وګورئ زما د ډاکیومنټ نوم څه دی، زده کوونکي فورم، او دغلته برخه کې څه دی، ډاکیومنټ فور، یعنې ما نوم پرېښودلی دی چې کله تاسو هم خپل نوم پرې کېږدئ هغلته به یې درته ښایي. ګورئ درنو زده کوونکو، زه دغه ځای څخه یو څه کاپي کوم. د مثال په ډول دغه مثلا دغه کوم قالب چې دی دغه د باندې کلیک کوم، دا مثلا رایټ کلیک پرې کوم، کاپي وهم. اوس دلته راځم بیرته د بلې برخې ته. دلته تاسو ګورئ مثلا پیسټ برخه ده. پیسټ برخه څخه دلته ته هر څه کاپي کولی شئ، کوم څه دی چې تا کاپي کړي وي، یعنې بیرته یې راوړلی شئ. ګورئ پیسټ باندې کلیک کوم، دلته تاسو ګورئ چې دا پیسټ دوه اپشنه دي. مثلا دا اپشن چې کوم دی یوازې هغه کوم څه چې لیکلی وي هغه موږ لپاره څه کوي، کاپي کوي. او دغه د پیکچر برخه ده، کوم انځور تاسې کاپي کړی وي هغه دلته درته کاپي کوي. مثلا ما دلته کوم انځور نه دی کاپي، نو ماته یې نه کاپي کوي، یوازې هغه معلومات یې راته کاپي کړل. خو دې اپشن ته ډېره خاصه اړتیا نشته، تاسو کولی شئ، موږ شارټکټونه زده کړي دي. بس مثلا بغیر له دې اپشن څخه زه کنټرول پلس وي بټن، دا در سره یاد ساتئ کېدای شي تاسو ځان وي، کنټرول پلس وي بټن څه کوي، پیسټ کوي. ګورئ کنټرول پلس وي وهم، اتومان ډول سره دا څه شو زما لپاره پیسټ شو. ګورئ تاسو ولیدل ډبل ما لپاره پیسټ شو. بله برخه چې مهمه ده، مثلا دغه تاسو نیولی شئ دغه ځای څخه د کاپي او کټ برخه ده. ګورئ دغه به کلیک کوم دغه اپډیټ معلوماتو باندې، مثلا دلته کلیک کوم، دا مې رایټ چپ کلیک مې پرې وکړو، دا انتخاب شو. کلیپ بورډ برخې ته راشئ، دغه ځای څخه یې کټ کوئ، کنټرول پلس ایکس هم وهلی شئ په خپل کیبورډ کې. مطلب مې څه دی، ګورئ زه اوس تاسو خپل مطلب بیان کړم. ګورئ مثلا کیبورډ زه اوس تاسو ته پرانیزم. دلته په دا کیبورډ کې دغه د کنټرول بټن او ایکس بټن چې کله ونیسئ دا کټ کیږي. کټ څه معنی، یعنې بیخي له بیخ څخه دا وباسي بل ځای کې اچوي درته چې کوم ځای ستاسو خوښ وي. او بله برخه چې دا کاپي ده، کاپي کنټرول پلس سی، دا یوازې دې څخه یوه کاپي اخلي بل ځای کې اچوي. ګورئ زه دا یو دنې څه کوم، دا کټ کوم، کلیک پرې کوم، کټ وهم، دا ورک شو بیرته. اوس بیرته همدلته پیسټ کوم، کنټرول پلس وي وهم، تاسو ولیدلو. که چیرې زه دغه باندې کلیک وکړم، دلته کټ څخه ګټه ونه اخلم، کنټرول پلس ایکس ووهم، بیا هم څه شو، دا ما لپاره کټ شو. او که بیرته کنټرول پلس وي ووهم بیرته دا پیدا کیږي. یا دې باندې مثلا کلیک وکړه، غواړم کاپي دی هم وي، نه یې کټ کوم، کلیک پرې وکړه، دلته راشه کاپي ووهه. مثلا دلته غواړم بله کاپي ما سره وي، مثلا دغه ځای کې کنټرول پلس وي ووهه، کاپي شو. تاسو ګورئ ما لپاره دا څه شو، دغه برخه د ما لپاره کاپي شوه په دې ډول سره. یا هم دې باندې کلیک وکړئ، کنټرول پلس سی ووهئ او بیا کنټرول پلس وي ووهئ، دا بله کاپي په آسان ډول سره. یعنې دا د پیسټ برخه، کټ او کاپي برخه په دې ډول سره وه. او دلته پیسټ سپیشل برخه هم شته چې یو خاص برخه تاسو په کار وي هغه کاپي کوي، چې وروسته به نور برخو کې موږ وایو، د اوس اړتیا نشته. بله برخه دا فارمټ پینټر برخه ده. فارمټ پینټر برخه څه کوي؟ مثلا فارمټ پینټر برخه دا کوي چې تاسو یو کتاب لیکلی دی، د هغې فارمټ مو جوړ کړی. ګورئ زه مثلا دلته یو څه جوړوم، دا به وروسته زده کړئ دغه بارډرونه او داسې نورې برخې. اوس مثلا ما دغې ته بارډر جوړ کړو، یعنې دا فارمټ مې ورته جوړ کړو. او دا لایوټ هم مثلا ورته جوړوم، یعنې هغه اندازه سایز څه جوړوم، مثلا A4 ورقه جوړوم. اوس مثلا ته همدغه قالب پکار دی چې همدغه سایز دی هم وي او همدغه بارډر دی هم ولري او داسې نورې برخې. نو ته مثلا نشي کولی، وخت در څخه نیسي، راشه فارمټ پینټر باندې کلیک وکړه، دلته ماوز راوړه، چپ کلیک ونیسه، مثلا د ټولې برخې داسې پرې انتخاب کا، داسې په دې ډول سره، نو دا به څه شي ستا لپاره، دا به انتخاب شي. کله دې چې دا انتخاب کړی، مثلا راشه زه به یو بله خالي دوسیه دلته پرانیزم، دلته راشه فارمټ پینټر برخې ته، دلته کلیک وکړه، فارمټ پینټر برخه کې بهانه سره کلیپ بورډ برخه کې دغه ځای څخه تاسو ګورئ دا هغه شیان دي چې فارمټ پینټر برخه یې موږ ته راکوي. یا مثلا که دغه ډول نشئ کولی، فارمټ پینټر باندې کلیک وکړه، راشه چپ کلیک دلته ونیسه، زه به بیرته دلته کلیک وکړم چې دا موږ لپاره تاسو ګورئ په دې ډول سره هغه کوم څه
کوم فارمات چې تاسو کاپي کړی وي هغه دلته درته ښایي. اوس دا موضوع ممکن تاسو لپاره لږ څه مبهمه وي چې اوس مثلا دا موږ لپاره څه ډول سره وښودل شوې داسې نورې برخې یعنې موضوع لږ څه ګنسګډ به چې اوس دا فارمټ پرنټر څه شو دا باندې به هغه وخت ښه پوه شئ چې موږ د سی وی جوړولو پروژې ته ورسېږو او زه دلته فارمټ یې درته قالب بندي کړم. یوازې دومره پوه شئ چې د یوې ورقې د یوې دوسیې فارمټ موږ لپاره کاپي کوي او وروسته درڅو کې پرنټ باندې به یې هم ووایو چې څنګه یې موږ ته بیرته جوړوي. نو موضوع یې دغه ډول باندې ده. هیله لرم چې ستړي کړي نه وای. بله برخه چې ده عمومي برخه کلیپ بورډ دی. کلیپ بورډ څه کوي؟ کلیپ بورډ مثلا ما مخکې هم تشریح کړل ستاسو یوه تخته ده چې تاسو خپل شیان پرې ایښي دي هغې ځای څخه یو رااخلئ. ګورئ هر څه چې تاسو کاپي کټ کړي وي یا کاپي کړي یا کټ کړي وي هغه کلیپ بورډ کې تاسو لپاره امانت او خوندي ایښي وي چې کولی شئ هغې ځای څخه استفاده وکړئ. مثلا زه دلته کلیک کوم دغه غشی تاسو ګورئ دا د کلیپ بورډ نښان دی. دې باندې به کلیک وکړئ په عموم ډول سره دا څه شو دا د کلیپ بورډ نښان شو. اوس تاسو ګورئ دا ټول هغه شیان دي چې ما کاپي او پیسټ کړي وو. مثلا دا انځور دی کلیک پرې وکړه په دې ډول سره اسان دغه ځای څخه یې پیسټ کړه. هر څومره انځورونه او برخې چې وي یا مثلا ټول غواړي چې کاپي کړي ټول غواړي چې بیرته پیسټ کړي پیسټ آل ووایه. پیسټ آل باندې که کلیک ووهئ نو دا ټول به بیرته کاپي شي. یا غواړئ ټول پاک کړئ یو هم نه غواړئ کلیر آل باندې کلیک وکړه ټول څه شول پاک شول په اسان ډول سره ټول کلیر آل شول. نو دا وه د کلیپ بورډ برخه او دا د اپشنونو برخه ده چې دې سره هم وروسته کار کوو. فعلا یوازې عادي موږ مخته ځو چې تاسو ستړي نه شئ او څه ترې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو هوم منیو و. هوم منیو کې زموږ لومړی درس کلیپ بورډ کې و چې پای ته ورسېدلو. هیله لرم دا هم ښه ډول سره زده کړې وي د کلیپ بورډ منیو. تاسو خپله عملي کار پرې وکړئ. فارمټ پینټر باندې مثلا کومې پروژې ته چې ورسېدلو هغلته زه بیا درته ښه تشریح کوم. اوس تاسو زه پوهېږم روغ پرې پوه نه شوئ ځکه دلته کوم فارمټ ما سره ښه فارمټ نه و چې درته جوړې کړم. خو د نورو برخو باندې خپله تمرین هم وکړئ ښه کار هم پرې وکړئ خاصتا خپله د کلیپ بورډ باندې چې دلته تاسو یو څه راوړئ او ډېر ډول سره یې کاپي کړئ. د هوم منیو لومړی ټولګی و په همدې ځای پای ته رسېږي. په بله برخه کې به فونټ منیو باندې انشاءالله موږ خپل درس پیلوو. بیا هم تاسو ټولو له کتو او اورېدو څخه یوه نړۍ مننه. درسونه تر نورو هم ورسوئ. صدقې جاریه ده انشاءالله زموږ او تاسو ټولو لپاره به دا یو ګټور کار وي او انشاءالله دا به ټولو هغو ملګرو سره مرسته وکړي چې اقتصادي وضع خرابه ده یا هم کورسونو ته لاسرسی نه لري یا هم ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي. ډېره مننه. خوشحال او آباد اوسئ.